هغه ورځ کور نه راووتم، یو سړی ولاړ دی دا کمیس یې دې ځای کې داسې شلېدلی. څه دي ماما؟ ویل جامې مې نشته. نو مال څه وکړم؟ ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. سړی هم غټ و، دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. مال ښه؟ ویل یو. بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې او وله مې ورکې داسې مې وکتې. مال یو ځل یا 2 ځل به وینځلی شوي، معافي راته کوه، پوره نوې نه دي. ویل معافي څه کوې، زما دا تندی سب. ویل نن نه زه بجلیګر مولا شوم او په یو منډه لاړم. پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې، نو زه یې لرې نه ولیدم نو ویې خندل. نو ما ته ویې چې مبارک شه. ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یو باسي او بل له یې ورکړي. د خولې نه مونږ د خولې نه تو بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحه راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږیم چې لس خښتې دې ولم که نه. عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو، دوکه د نفس ته. په ټولو عباداتو کې هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی، هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له یې ورکړي. دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي؟ په دولت. دا ځای دې پې درد کوي او بل له یې ورکړي. نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري، خو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته وې سال دی، پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. پاس نه څه پوښتنې. هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم، ما ته ویې جي پلار مې مړ شوی دی او ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال یې ښه. ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شو ما ملګرو راته وې دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر و، ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې، ګاڼه ځایونه به یې اخېسته، ګاڼه ځمکې به یې اخېستې، د هغې حاصلات به یې خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. او زه که ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه. نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی. څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي مړی وشي دیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی هغه یو سی ورته په سینه کې دي، یا جومات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ټیک شو. څوک په دیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خاني یا نوابي که نه، نو لوټې لاس کې نیولي او لګیا داسې ګرځي او آیات کرسي وایي او پیچوف کوي او دا د سپېږمو ته ور واچوي. رنګ رنګ تماشې به په دیرو وګورئ، رنګ رنګ. دا ټول غلط په دې اصل کې. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت و. د هغه کار څه و؟ د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو 4 قسم غریب به راغی، موټې به یې ډکول او ورکول او به یې شمارلې به نه. ټول دولت یې داسې خرچ کړی و. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم، روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه. یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ. دې ملیانو نه ته تمه کې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي وکړو. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته. نو جنۍ په ژړا شوه، ویلې ولې جاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړې. ویل نه مستو پسې نه جاړم، دې کټوای پسې جاړم، نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې. پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره. ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما نه اله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما نه اله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي، خبردار
ته به بخلی کی ټوکی دي یا مخول دی دین نه دی مخول دی که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی هغه ورته وایي چې داس چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګراني زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني ما سره به جګړه کوي هغه ورته ویل ګزاره به کوو څنګه دی 14 سپارې آیات قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا دا آیاتونه د سر نه وایي پاسا نو بس ټیک دا 14 سپارې سر دی 14 سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی په خپل مطلب د پاره وایم دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره مرګره شو موسی علیه السلام خیای نو خضر علیه السلام ته وی چې دا چل دی چې گزاره وکاو یو دوا لکانو لوبه کوله او خضر علیه السلام یو الک رونی و مړ کو موسی علیه السلام ورته وی چې دا سکه نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما ته ویلی موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شما خیر ده بیا وغږ نکو بیا یو بل واقعه وکړه بل درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیہ السلام ته چې ما اوس پوي کا په درې وړو واقعو باندې اوس په یوم په یوم دوه بیا ګورو خضر علیہ السلام ورته وی چې دا الک ما زکه مړکو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو او دا کلو شی نو د دې وجب د مور او پلارم کافر شي نو الله ما ته وی چې دا مخ کې نه مړکه چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزان اوس دا که تاسو خیال کوي په ظاهر او د شریعت نه خلاف کارو سړی وجل لیکن د حال تقاضا داوا چې د نرست نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لري کول پکار نو دا خلق چې عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلي دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاریم شدند مولانا روم د رباب اوریدو او شپېلې او چې رباب او شپېلې به واوریدل نو حال به پراغه اوس په ظاهر خو رباب او شپېلې کتا سو خیالو کې دا د ګناه شي دي لیکن صاحب حال خلقتا دا رباب او شپېلې او اوریدل جایز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه لپاره دي چې خزه نه زیارت تلار شي پیر بابا خزه ور کوي دا دومره لوی سره تر شوی دی د تبعم رباب غږېدو نو د دې لستونی ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کول یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې او چې د لستونه داسې کو نو مولا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانہ تیر شو سم مسله پیښ شو نو پیر بابا وی چې مولانا صاحب تاواز کی چې دا مسله حل کی نو چا ورته وی چې صاحب هغه خدا سي چلو ستالستونه ونیو سړی غیب شوی دی وی دا کنه تاسو هغه سړی تاواز کوي چې سړی راغی رباب له تلنګ ورکو فقیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی نو چې لستونه داسې کو لستونه بیا د کوی قاف غر سره داسې د مولا مخه ته پریور هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه د نیو خو چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامتو په دې کې به دا اوسنی مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو رباب او کوئی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ورته باس مکوئ ورته کټت پت کې راځي بجلیګر مولا ته دی مال را مخامخ کوي کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جو ولی پکار الله کم شی صادر شي دته کرامت وی شرقائد وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دي چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبردار چا دا اورېدو قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر باب غږیو لستونه د ورته خوځي مون خلق چې رباب او شپېلې اورو نو مون کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلق د پاره دي تاو ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلق د پاره دي ځکه شیخ سادی صاحب وایي چې ګر تو څنګه خار
مرمر شوی گرت سنگے خار مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی کتب سارا کانے دا بیابان کانے خوچ صاحب دل تورسی نو گوہر بدن جوڑ شي ملغلره بدر نه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وای مولا سي او بیا زمونږ د زماني مولا دله ته قران ورکه چې دا تای جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دې خدای وبخي ته قران ورکه دله یا د جمعې پښپه د فاتحه جمعات تراوړ طالبان یو خوري او دغه کی ته دوی له قسم ورکه چې د مړي پسیم دړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور روان کی پیغمبر ته خدای وای چې ځان مستړی کو ان تستغفر لهم 70 مره کتا یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه غواړي په خپل ذات مې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناست او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين کدینا پس امرانه وکو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې میچاله نه ورکړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې میچاله نه ورکړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلی او میوه ټوله تبا شو هزارو ګوره دویم ځل دی چې پتندر را غورځيږي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر را غورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورول غر د دې غرونو متعلق خو ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم به د ملخانو غوندې والوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګوري چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندې والوزي هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو پوهیږئ نه هغه نظارې درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کی او خلکو رو ورده اوس پاسمان کې غر کم ځای دی د ورځې او د پړق نظر ته تندر جوړ شو در باندې رو ورده او تبادی خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړي عمر لا د نوح علی السلام قوم بدر نه جوړي چې د کشتۍ جوړول او قوم ور پورې خندل نو خدای ته وی چې یا الله دی خو ما پورې خان دی ول ورته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبكوا كثيرا لغون دی وخاندي دا ډېر جاړي دا سه بجاړي چې عمر لبم جړا سو کول نشي بخله کیږي به حضرت علی او بی بی فاطمه چې روزه نیولې و او جماعت ورته مخه ته پروت ته بار چا आवाज وکړي چې دوه کسې یو دواړه وګي ډېر سخت ټول رو جماعت اوچت کو بار یو هغه ته ور درې ورځې روزه نیولې او درې ورځې ور سره دا چلو درې شپه درې ورځې خزه او خاوند دواړه نهر دي قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول بجنتيان شي روټای په بلو خورا وعلى حبه سره د دې چې پخپل ورته نهارو پخپل اوجو او چته کړه بل ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار ده لیکن هغه د یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر زیات خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم د دنیوي فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده
او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم بلکې دا داسې زمانہ ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري نو د دې وجه نه دا زمانہ د هغه حدیث مصداق شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي صرف نامه به پاتې شي قرآن به پاتې نشي کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه مگر هغه رواج به پاتې شي اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه دا بعینه همغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی مړي په ژوندم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړي ته نږدې ورشي قرآن کې راځي څنګه دی هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم کوم آیات دی ټیک شو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی لا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لګي چې دننه پکې اره بلایي خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل به په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد وکیل بل څوک به نه اوس هغه بین الاقوامي وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلی